سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې تاسو د خبر به اورېدلی اوسئ چې د 12500 کاله مخکې هغه تباه سوی نسل لیویانې ساینسپوهانو بیا ژوندي کړه. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې دغه ساینسپوهانو د 12000 کاله مخکې حیوانات څه رقم بیا ژوندي کړه. آیا د دې امکانات شته چې هغه حیوانات چې لکه ډیناسوران، ماموتان او هغه ورک پړانګان چې په نړۍ کې ورک سوي دي او هغه بیرته طبیعت ته راواړوي او که راهاړوي آیا دا به د طبیعت سره به ظلم نه اوسي او طبیعت کې به یو لاسوهانه نه اوسي؟ نو ډېر ساینسپوهان په دې نظر دی چې کله هم طبیعت کې یو انسان یا حیوان یا ونه هر هغه څه چې د طبیعت سره طبیعت کې مزاحمت وسي لکه عین انسان غوندې طبیعت هم هغه د منځه وړي. نو طبیعت دغه موجودات چې لکه ډیناسور و، ماموت و، شورمشان و، پړانګان و، زمریان و، دغه ډول حیوانات په هغه وخت کې طبیعت لپاره ستونزه جوړول چې طبیعت دا یې ورک کړي دي. که دغه حالت بیا راځي نو دا د طبیعت لپاره خطر به نه اوسي. نن زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې څه رقم ساینسپوهان دا کارونه کولی سي او آیا د دې امکانات شته چې د 12000 کاله مخکې پاتې شونو څخه برته یو حیوان جوړ کړي او یا انسان جوړ کړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. که ستاسو یاد اوسي تېر کال مې د ډي ان اې په هکله باندې ما تاسو ته یو ویډیو خپره کړې وه. زه به کوشش وکړم چې لینک یې هلته تاسو ته پرېږدم، خو که تاسو غواړئ وګورئ نو هغه په کلیوال پښتو یوټیوب چینل کې شته، هغه ولاړ شئ هلته وګورئ چې ډي ان اې څه رقم ده او څه رقم کار کوي او دا د ډي ان اې چې ده د انسان په بدن کې څه رول لري. اوس په دغه هکله باندې زه تاسو ته خبرې کوم، خو د ډي ان اې ابتدایي معلومات تاسو ته درکوم چې کله تاسو په ډي ان اې باندې پوه شئ نو بیا وروسته تاسو پوهیږئ چې دغه ډي ان اې د طریقه دوی څه رقم کولی شي چې حیوانات او نور ژوندي موجودات جوړ کړي. که تاسو په علمي ساینسي کتابونو کې لیدلی اوسي دغه پري چې تاسو وینئ دغه پري ته دوی ډي ان اې ګراف وایي او دغه ډي ان اې چې ده په اصل کې یو ډول تیزاب دی او دغه ډي ان اې څخه چې دی په حواله کې ډي ان اې خپله جوړیږي، ډي ان اې ورته جوړیږي. دا ډي ان اې چې کله جوړ سوه بیا د دې ډي ان اې څخه سیل جوړیږي، یعنی حجره جوړیږي. حجره به جوړه سوه بیا د حجرې وروسته بیا عضله جوړیږي. عضله چې ده د مثال په ډول باندې دغه حجره چې ده هغه د انسان د بدن هغه وړوکی عنصر او جوړښت چې دی هغه ته حجره موږ وایو او خپله حجره چې ده هغه د ډي ان اې څخه جوړیږي. چې کله ډي ان اې لږ لویه سوه، قوي سوه او پرمختللې سوه د هغه څخه حجره جوړیږي. چې کله حجره ولاړه ډېر سوه د څو حجرو څخه بیا یو عضله جوړیږي. بیا د څو عضلو څخه یو عضلات جوړیږي چې عضلات د مثال په ډول باندې قلب هم د عضلات څخه جوړ دی او لاس هم د عضلاتو څخه جوړ دی. مثلا مغز چې دی د عضلاتو څخه جوړ دی چې د څو عضلو څخه یو ځای شوی دی هغه مغز جوړ شوی دی او دغه په اصل کې ډي ان اې ده. ډي ان اې چې ده د ټوله انسان د بدن کارونه چې دي دا ټول په ډي ان اې باندې نښتي دي او ډېر خلک هم چې کله غواړي خپل میراث وویني، خپل اجداد وویني چې موږ د کوم ځای راغلي او څه رقم راغلي نو زیاتره د ډي ان اې د ټسټ څخه کېږي. د ډي ان اې ټسټ باندې دوی کولی شي چې تاسو ټوله ریښه پیدا کړي چې تاسو د کوم ځای پیدا شوي، څه رقم پیدا شوي او څه رقم تر دې ځایه رسېدلی یاست. اوس خبره دا ده چې دا خو د دې ځای څخه دا ورسېدله نو دا ساینسپوهانو د 12500 کاله مخکې حیوان یې څه رقم برته راژوندی کړو. په اصل کې ډي ان اې چې ده ډي ان اې لکه داسې درته ووایم چې لکه د سمټ او خاورو دا شکل دی چې 20 میلیونه کاله کې دا ډي ان اې له منځه نه ځي. یعنې 20 میلیونه کاله مخکې چې کوم مثلا ډیناسوران و او بعضې حیواناتو پاتې شوني چې تر اوسه پورې شته د 20 کاله ثبوت موږ لرو چې 20 میلیون کاله مخکې هم دلته چې کوم پاتې شوني پاتې دي هغه تر اوسه پورې له منځه تللی نه ده. یعنې د دې ښکاري چې یوه ډي ان اې تر 20 میلیون کاله پورې هغه خپل حالت ساتلی شي، یعنې هغه به ژوندی نه اوسي خو هغه خپل حالت ساتلی شي. چې کله هغه حالت یې وساتلو بیا ساینسپوهان د هماغه څخه په شکل د هماغه کاپي جوړوي
ګوري چې په دغه ډي ان اي کې کوم تیزابونه کار شوي دي. د مثال په ډول باندې په ډي ان اي کې دلته هغه چې بیا ډي ان اي سره کوم د هغه ویډیو تاسو وګورئ په هغه باندې ښه پوهېږئ. دلته تاسو ته وایي چې په دغه ډي ان اي کې مثلا څو فیصده خاوره جوړه شوې ده، په دې ډي ان اي کې څو فیصده اوبه جوړ شوي دي، په دې ډي ان اي کې څو فیصده ګچ جوړ شوي دي. دا د یو کور د جوړولو طریقه تاسو ته وایم. د انسان او د حیوان عضلاتي سیستم او ډي ان اي سیستم چې دی په هماغه ډول باندې. یعنې ښه مثال دغه دی چې موږ اوس کور جوړوو. چې کله مو کور جوړ کړو زه د امریکا او د اروپا او د بل هیواد یو نقشه راوړو. چې کله مو نقشه راوړه په دې نقشه کې تاسو ته وایي چې دا څو منزله ته جوړوي، د دې هر څه چې ته غواړې جوړ کړي د دې لپاره څومره سیخ پکار دی، په دغه فلاني تعمیر کې دومره سیخ کار شوی دی، دومره سیمنټ کار شوی دی، دومره خاوره کار شوی دی، دومره خښته کار شوی دی، دلته دومره ګچ کار شوی دی، دومره ګروپان کار شوی دی، دلته دومره ټکنالوژي کار شوی دی. دغه ټوله چې موږ سره واخیستله بیا موږ کولی شو هماغه ودانۍ چې په اروپا او په امریکا کې ده موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم د هغه کاپي جوړه کړو. اوس هم ډي ان اي چې د ورته هماغه ډول باندې د ډي ان اي خپله یو تیزابي حالت دی، د هماغه چې کله د ډي ان اي سره خلاصه کړي او په هغه ډي ان اي کې ښکاري چې په دغه ډي ان اي کې څه شی دي، په دې ډي ان اي کې څه شی دي، څو فیصده دي، او د هغه فیصدیو څخه بیا دوی کولی شي د ژوندي موجوداتو څخه د ژوندي موجوداتو د سپرمونو څخه چې کله هم تاسو یو انسان ګورئ، یو حیوان ګورئ، یو داسې ګورئ، هغه به په سپرم کې ډېر وړوکی اوسي. ساینسپوهان هغه سپرمونه خلاصوي او د هغه تخمي خلاصوي، بیا په هماغه تخمو کې چې کوم د دوی ډي ان اي معلومات دي هغه تجزیه کوي. د هغه نوي ډي ان اي چې دوی د ژوندي موجوداتو څخه د سپرمو څخه اخیستې ده د هغه په سپرم کې د هغه حجرې خلاصوي. چې کله هغه حجرې خلاص کړي د هماغه ډي ان اي خلاصوي. د دې ډي ان اي چې خلاص کړه په دې ډي ان اي کې چې کوم تغیرات او تبدیلات راځي د هماغه حیوان په د ډي ان اي د ټیسټ په اساس باندې دی کې په دې نوي جنین کې دوی تغیرات او تبدیلات راوړي. دا نوي تغیر او تبدیل چې راوړي نو په دې کې ښکاري چې د هغه نوي شورمش وشتیان چې و سپین وه، د هغه نوي شورمش غوږونه چې و داسې غټ وه، د هغه نوي شورمش خوله چې و دومره وه، د هغه نوي شورمش پنجې چې و دومره قوي وي. دغه ټوله په ډي ان اي کې شته. د هماغه ډي ان اي کاپي اخلي په یو نوي جنین کې اچوي، د هغه جنین څخه بیا دوی یو نوی شی جوړوي. ښه مثال هم دغه دی. که تاسو لیدلی اوسئ موږ یو بروکلي لرو، یو ګلپي لرو، یو شنه ګل ګوبی دی، یو چې ورته بروکلي وایي او یو ګلپي وایي. په حاصل کې دغه بروکلي چې ده د دې بروکلي جنین یې اړولی دی، د دې بروکلي جنین چې دی هغه اړولی دی، د هغې نیم جنین د داسې څخه اخیستی دی، د ګلپي څخه اخیستی دی، او نیم یې د غشنیزو څخه اخیستی دی. دغه د غشنیزو او د ګلبي د جنین سره یو ځای کړی دی او بل یو نوی سبزي ځینې جوړه کړې ده. د بروکلي که تاسو لیدلی اوسئ دا په غربي هیوادو کې ډېر دی، لکه عین ګلپي غوندې ده، هغه شنه ده، خو تاسو به لیدلی اوسئ. نو موږ هغه د شین ګوبی هم وایو. هماغه شین ګوبی چې دی په حاصل کې دا په لابراتوار کې جوړ شوی دی. دا یو طبي ونه نه ده، دا یو طبي سابه نه ده، دا یو طبي حاصلات نه دي چې دا د جنیتیک څخه جوړ شوي دي. بل راځمه موږ په دغه وخت کې داسې هم موږ وینو بعضې همونه چې دي که موږ پخواني همونه وګورو نو ډېره لویه خسته یې درلودله. اوس چینایانو هماغه جنین یې اخیستی دی، په هغه جنین کې د دوی جنین یې ایسته کړی دی او د دې په جنین کې د دوی د تخم چې کوم هغه شکل و هغه یې وړوکی کړی دی. اوس که تاسو په نوي همونه کې وګورئ ډېره وړه خسته به وي او دا نور به ټوله غوښه واوسي. دا هم د جنینو تغیر تبدیل دی چې ساینسپوهانو پکښې کې دا یې ترسره کړي دي. په دغه څو وخت مخکې که تاسو لیدلی اوسئ چې یو غوا 10 بچیان یې وزېږوله په چین کې. یو غوا 10 بچیان یې وزېږوله. که څه دا په نړیواله سطح باندې مخالفتونه ډېر شو چې تاسو د حیوانات سره وحشت کوئ، د انسان د حیوان وړتیا دومره نه ده چې تاسو 10 بچیان په وزېږوئ او بل په یو خنزیر باندې 24 بچیان وزېږوله او همدا ډول په پسونو باندې 4-5 بچیان زېږوي. دا ټوله د جنیتیک همداسې دی، په جنیتیک کې لاسوهنه ده. او بل مثال که تاسو ته ووایم چې تاسو په کروندو کې که هغه پخواني غنم ووینئ
پخوانی غنم چې و ډیر وړه وه، ډیر خراب وه، مګر اوس چې تاسو وګورئ په هر کروندې کې چې لاړ شئ هغه وږی وګورئ، په هغه وږي کې دومره ښه قوي غټ د غوښې ډک غنم دی چې رنګ یې وویني تک ژړ او چې وړی کې تک سپین او غازداره، او دا هر څه چې دی دا کې ټوله د جنینو د جنتیک په جوړښت کې د دغه سبزیجاتو که هغه حیوانات دي که هغه انسانان دي که هغه داسې دي د دغه په جنتیک کې دوی لاسوهنه کړې ده. په دغه څو ورځې مخکې تیر کال کې چې تاسو که معلومات ووسي جاپان اعلان وکړو چې اوس د IVF د خوا IVF د لارې موږ تاسو ته چې څه رقم بچی وغواړئ موږ هغه ډول بچی تاسو ته درکوو، ښځو ته کورنیو ته. که تاسو وغواړئ چې زما د بچي ویښتان سره واوسي ریډ سره واوسي هغه یې درکوي، که ته ووایې چې ویښتان یې تور که هغه یې درته توري، که ته ووایې چې غاښونه یې دا رقم ښایسته که هغه یې درته ښایسته کوي، او که ته وغواړې چې ووایې چې یاره دا چیرې د چینایتوبه څخه یې واړوه مثلا عربتوب په شکل باندې که هغه یې دا کارونه کوي. نو دا په جنتیک کې لاسوهنې دي. په اصل کې د دې جنتیک لاسوهنې په څه ډول باندې کېږي؟ دا په ډېر قوي میکروسکوپونو باندې کېږي. دا هغه میکروسکوپونه دي چې دغه خپل ډي ان اې چې ده دا ډي ان اې موږ په سترګو نسو لیدلی، دا ډېره وړه ده، او بیا چې دا ډي ان اې په میکروسکوپونو باندې دا خلاصیږي او په دې ډي ان اې کې مثلا د انسان چهره پکې پیدا کېږي، د انسان غاښونه پیدا کېږي، د انسان بدن پیدا کېږي، د انسان هډوکي پیدا کېږي، د انسان دا څه پیدا کېږي، دا ټول تغیرات تبدیلات په دې کېږي. نو دا قوي لابراتوارونه پکار دي، قوي ټکنالوژي سیستمونه پکار دي چې دا اوس مهال یوازې او یوازې د چین سره شته، جاپان سره شته، جرمني سره شته، امریکا سره شته، استرالیا سره شته. همدا څو وخت مخکې استرالیا خپل په دا څو باندې لاسوهنې وکړې، په مڼو باندې لاسوهنې وکړې، او هغه مڼه چې پخوا به ډېر کلکه وه، اوس که تاسو په چین د چینایي ویډیوګانې هم لیدل وسي چې داسې مڼه شته چې لاس پکښې کوئ ټول اوبه کېږي، مالټه شته ټول اوبه دي، خسته نه لري، او انار که ووینې ټوله اوبه دي، خسته نه لري. دا ټوله د جنتیک تغیر تبدیلات دي، او دا ټوله د ډي ان اې تغیر تبدیلات دي. او دا چې نن د 12,000 کاله مخکې کوم حیوانات راژوندي کړي دي، د دې امکانات شته چې ساینس پوهان انسانان هم حتی برته راژوندي کړي، او د هغو ډي ان اې راواخلي، او هغه ډي ان اې او د هغه مغز د هغه ټوله سیستم برته راژوندی کړي او برته په طبیعت کې خوشې کړي. خو اوس دې لپاره ممانعتونه دي، ډېر هیوادونو کې ډېر خلک د دې سره موافق نه دي چې تاسو په طبیعت کې داسې کارونه کوئ چې یا پر یو غوا باندې 10 بچیان زیږوئ، یا پر یو خوګ باندې تاسو 40 بچیان زیږوئ، یا مڼې په ونې باندې تاسو که هغه مڼه د مڼې ونه چې پخوا یې مثلا 2 کیلو 3 کیلو مڼې کولې، اوس تاسو د یوې ونې څخه تاسو نږدې 10 منه او 20 منه مڼې حاصلات اخلئ. نو ډېر خلک په دې باندې موافق نه دي، ځکه چې خپل اصلي خاصیت د لاسه ورکوي. خو یو بل خبره ده چې په نړۍ کې دا ضرورت دی که موږ هغه پخواني غنمو باندې که موږ ژوند کړی وای، د هغه پخواني غنمو اوس د نړۍ د 8 میلیارد نفوس دپاره امکانات نه وه، ځکه چې د یو خوا ځمکې کمیږي، د بل خوا نفوس ډېرېږي، د بل خوا اوبه کمیږي. دغه ټوله امکانات په کتو نو دا امکانات شته چې موږ ساینس پوهان ته دا اجازه ورکړو چې دا کارونه وکړي، او که دا کارونه ونسي د بشریت دپاره د ماښام ډوډۍ نه برابرېږي. دا د نن ورځې ویډیو هیلهمند یم چې دا په دې هکله باندې څه معلومات وه، تاسو نور هم پکې کې تحقیق وکړئ، او دا تحقیقات به ستاسو معلومات لا نور هم اضافه کړي. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي، که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.